الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى والصلاة والسلام على أفضل الرسل والأنبياء وعلى آله أولي العزة والتقوى وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ جل جلالہ قرآن عظیم الشان کی د صبر متعلق ډیر بیان فرمایلی دی. نو صبر باره کې یو څو خبرې هغه چې مونږ زده کړو او عمل پې وکړو دا زمونږ او ستاسو د دواړو جهانو کامیابي ده. صبر څه ته وایي؟ لفظي معنا د صبر دا ده چې خپل ځان راټینګول، ځان کنټرول کې ساتل، دې ته صبر وایي. کله کله په انسان باندې داسې مصیبت او تکلیف راشي چې د خپل ځان بیا نشي کنټرولولی، د بدن هغه کنټرول ختم شي، ذهني طور او سوچ او فکر هر څه کار پرېږدي. نو دی وخت کې صبر کول دا ډېر عظیم اجر دی. الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اصبروا، اے مومنانو صبر کوئ، صبر کوونکي جوړ شئ. وصابروا، او صبر کوئ، صبر کوونکي جوړ شئ په مقابله د دشمن کې. یعنی د دشمن سره په مقابله کې په صبر کې راغونه هم زیاته غلبه حاصله کوي. ځکه چې دشمن کافر د خپل غلط دین د پاره خپل هر څه پرېږدي او صبر کوي، خپل بچي یتیمانان کوي، خپلې بیبیانې کونډې کوي، کارونه پرېږدي د صبر د پاره، په غلط دین باندې هغه صبر کوي. نو مؤمنه ته خو مسلمانې په حق دین باندې ته د هغه نه هم په صبر کې زیاته غلبه حاصله کا، ته ډېر صابره جوړ شه. او د صبر څو قسمونه دي. یو صبر دی علی الطاعات، د الله جل جلاله په تابعدارۍ باندې صبر کول. دویم دی صبر په دې خبره باندې چې ځان وساتي د ګناهونو نه. او دریم صبر دی په مصیبتونو او تکلیفونو باندې. امام شبلی رحمت الله علیه نه یو فقیر تپوس وکړو، وی د صبر د ټولو نه لویه مرتبه کومه یوه ده؟ هغه مبارک ورته فرمایي الصبر علی الطاعات، دا الله په بندګۍ او عبادت باندې صبر کول دا د ټولو نه لویه مرتبه ده د صبر. هغه ورته وایي نه، دا خبره دې صحیح نه ده، دا د ټولو نه لویه مرتبه نه ده. نو دی ورته فرمایي د ټولو نه لویه مرتبه د صبر دا ده چې ځان د ګناهونو نه وساتي. هغه ورته وایي نه، دا هم نه ده. وی لویه مرتبه دا ده چې مصیبت او تکلیف د باندې راشي او ته صبر وکړې، وی نه، دا هم نه ده. نو بیا کومه مرتبه ده د صبر؟ هغه ورته وی د ټولو نه لویه مرتبه دا ده چې ستا په زړه کې د الله محبت وي او د الله په مینه کې
ته وایې چې یا الله هر څه چې دي ستا د طرف نه دي او زه پرې رضا یم. کشف المحجوب کې داتا علی حجویری رحمت الله علیه لیکلي دي وای فقیر ویلی تا چې دی به صابر وي او دی به د الله په ورکړه باندې رضا وي، دکې به صبر ډیر زیات وي. الله پاک قرآن کې فرمایي وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. زه به په تاسو امتحان کوم، ستاسو امتحان به اخلم. کله به د باندې یاره راځي، کله به د باندې لوږه راځي، او دغه شانتي په مالونو کې تجارتونو کې به ستاسو امتحان علم. من الاموال والانفس والثمرات، په ثمرات او میوو کې دا بچي هم میوه ده او ثمره ده. کله به دی بچی بیمار شي، کله به وفات شي، الله پاک وایي دا ټول زما د طرف نه امتحان وي په تاسو باندې. او الله پاک فرمای انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کوونکو ته به زه بغیر د حساب رزق ورکوم، بی حساب ډیر زیات اجر به ورته ورکوم، بی حساب اجر. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. چا چې صبر وکړو معافي وکړه خلقو ته، الله وایي دا د عظیم امور نه دی، دا یو ډیر لوی اجر او ثواب دی. او دغه شان روایاتو کې هم راغلي دي تا صبر وکړو چاته دی معافي وکړه، د قیامت په هغه سخته ورځ باندې به الله پاک تا ته معافي وکړي. تا سره چا زیاتی کړی دی تا معاف کو، تا په ځان زیاتی کړی په ګناهونو باندې الله پاک به تا معاف کړي. نن ته معافي کوه، صبر کوه، الله جل جلاله به تا معاف کړي. الله خو ډېر صابر ذات دی، غیرتی ذات دی. یو ورځ رسول الله علیه السلام ناستو، دا روایت ابو داود شریف کې هم موجود دی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه ور سره موجودو. دی کې یو سړی راغی چې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره مخالفت او اختلاف وسره. نو ابو بکر رضی الله عنه ته ډیر غصه دی او بدی ردی ورته وایي. ابو بکر رضی الله عنه څومره لویه هستی ده، سر یې ښکته کړی خاموش ناست دی، جواب نه ورکوي. د بیا شروع وکړه په دویم ځل بیا یې ورته بدې ردې ووي. صدیق رضی الله عنه مبارک سر ښکته کړی جواب نه ورکوي. په دریم ځل بیا ردې بدې ورته ووي. نو صدیق اکبر رضی الله عنه ورته جواب ورکو. چې دا جواب ورکو رسول الله علیه السلام پاسېدو او خپه شو او روان شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه را منډه کړه، یا رسول الله علیه السلام دې کس چې ما ته بدې ردې وي درې کرته یې ما ته ووي، نو تاسو نه خپه کېدئ او نه پاسېدئ او ما صرف جواب ورکو، نو تاسو پاسېدئ روان شوئ او خپه شوئ، دا څه وه جواب؟ رسول الله علیه السلام مبارک ورته وفرمیل وی صدیقه دې کس چې تا ته بدې ردې وي نو په هغه وخت کې تا جواب نه ورکو، تا صبر کو، ستا د طرف نه فرشتو درته جواب ورکو. خو کله چې تا په خپله جواب ورکو نو فرشتې خفه شوې، شیطان راغی. نو ما وی چې داسې نشي کېدی چې پیغمبر علیه السلام دې هم یو ځای کې او شیطان دې هم وي په یو مجلس کې. نو زه پاسېدم. نو غرض دا دی ان الله مع الصابرین، الله پاک د صبر کوونکو ملګری دی. چا کې چې صبر وي الله د هغه ملګری وي. فرشتې هم د هغه ملګرتیا کوي، ګوره د هغه په ځای باندې جواب ورکوي. صبر دا د الله یو عظیم نعمت دی. ان الله مع الصابرین، الله چې د چا ملګری شو فرشتې هم د هغه ملګری شي. جبریل امین علیه السلام دا ټول مخلوق د هغه ملګرتیا کوي. چې یو رب در سره مل نبی رحمانه که لښکرې در سره وي یک تنهایی. د الله ملګرتیا په صبر سره میلاویږي. د ولی نه ولی په صبر سره جوړیږي. چې صبر پکې نه هغه ولی نشي کېدی. هغه یو فقیرو
شیطان وی چې یاره نن به زه دا فقیر دا ښه انسان دا بزرګ دوکه کوم. د شیطان سره ډېرې حربې وي، په یو نه یو طریقه باندې انسان دوکه کوي. نو هغه دا میشن جوړ کو چې راشه زه په خپلو حربو باندې په یو حربه کې راګیر کم او دوکه کم. نو په زړه کې ورته نفساني خواهشات او وسوسې شروع. شیطان انسان دوکه کوي او تباه کوي په نفساني خواهشاتو سره، د دین نه لرې شي. خو نیکان خلک هغه زر پاسېدو چې شیطان مې دوکه کوي، زر یو دس چاره دام وکړو د هغه خپل د عبادت ځای و هغې ته روان شي. شیطان دا خو یو جني څیز دی، موږ ته په نظر نه راځي، خو موږ او تاسو ورته ښکارو. د وی راشه یو حربه کې خو زه کامیاب نشم، یو بله حربه پې استعمال کړم. نو کاڼي پې راوویشتو، د ځان نه ورته زناور جوړ کو په مختلفو شکلونو کې، د یری والا زناور چې انسان ته یریږي، خدای بیا هم د عبادت نه منع نه شو. د ځان نه ورته یو لوی مار جوړ کو، دی په عبادت ودرېدو، د دا غاړو پروا ونه کړه. بیا ورته شیطان په زړه کې یو بله وسوسه واچوله. شیطان سره ډېرې حربې دي ښه، ورته وایي یاره ته خو په عبادت ودرېدې او ته چې دا ټوله زندګي د الله په عبادت کې تیرې، نو ستا دا بچي دي که ته سبا مړ شي نو دي به څه کوي؟ لاړ شه د دې دپاره څه غم وکړه، د بچو دپاره څه وګټه، ته ټوله ورځ او شپه د الله په عبادت کې مصروفوي. هغه ورته وایي چې زه مړ شم که نه، نو زما د بچو بیا الله شته، الله به سبب کوي، بیا به زه نه یم. زما سره د خپل ځان غم دی، نیکانو سره د خپل عبادت غم وي. شیطان ورته وایي زه تا نشم دوکه کولی، ځکه زه په څو څیزونو باندې انسان دوکه کوم. یو دا چې نفساني خواهشات ورته ذهن ته واچو، هغې نه تا ځان بلکل ویستلی دی، تا زه په هغې نشم دوکه کولی. دویم دا چې زه انسان دوکه کوم نو دی بخیل وګرځوم، شومې وګرځوم. کله چې انسان شوم شي نو دی د شیطان خاص دوست شي. هر بخیل د خدای دشمن وي ولو کان زاهدا، او هر سخی دا د الله جل جلاله یو عظیم احسان دی چې چاله ورکی ښه. او دا صبر داسې په اسانه نه میلاویږي. الله پاک فرمایي قسم قسم امتحانات به د باندې کومه اله به صابره جوړیږي. یو ورځ رسول الله علیه السلام په خپل ځای مبارک کې تشریف فرما او ناستو، یو سړی راغی، یا رسول الله علیه السلام زما خو مالونه ډیرو، هر څه ختم شو، مال می لاړو، قرضدار هم شوم، غریبی می هم شوه، او دا خلاصه کې چې د دې سره سره زه بیمار هم شوم. نو دا ډیر ګران وخی چې نه دی کاروباري او الټه قرضدار هم او بیمار هم، نو سکه اسم نشي کوله. د غریب سړي بیا څوک خپلوان او دوستان هم دومره نه کم شي. یا رسول الله علیه السلام زه څو کم ډیرو پریشانو کې راګیر یم. رسول الله علیه السلام ته فرمایل کته یو کار وکړو نو ته د ډیرې لوی مرتبه خاوند دی، ته د الله عبادت شروع کړه، د الله ښه بندګي کوه او په دې ټولو مصیبتونو باندې صبر کوه او د الله شکر ادا کوه. ځکه د الله جل جلاله چې څوک خوښ شي نو په هغه باندې په دنیا کې مصیبتونه او تکلیفونه راولي، دا د الله خوښ وي. لکه فرمایي وی هغه یو پیغمبرو، حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو پیغمبرو، مسلم شریف روایت دی، وی دا هغه قوم ولګېدو، دغه خپل پیغمبري زخمی کو چې داغه د بدن نه وینې روانې شوې. پیغمبر څه کول علیه السلام؟ هغه ورته دعاګانې کولې چې الله دې ته هدایت نصیب کړي. پیغمبر په خپلو امتیانو باندې ډیر مین وي. مور و پلار چې په بچي څنګه مینې، د دې نه زیاته مینه پیغمبر د خپل امتي سره کوي. کله کله دا بچی داسې چې په مور و پلار ګزارم وکړي، کله یې په کاڼي وولي، خو مور و پلار هغه زړه ته نه راولي او خفه کېږي په دغې بچي باندې، بچی بیا هم خوښي. نو پیغمبر د مور و پلار نه ډیر مهربانه. نو نبی علیه السلام فرمایي چې یو پیغمبرو خپلو امتیانو زخمی کو چې بدن نه وینې روانې وي، پیغمبر دومره صبر کو چې هغه ورته دعاګانې کولې. اوس تاسو سوچ وکئ چې د پیغمبر څومره لوی صبر وي، کمالم په صبر باندې بیلاوي.
بعضی محدثین فرمایي وي دا پیغمبر علیه السلام خپل حالت بیان کړی نه خو نومې د بل پیغمبر اخیستی دی او بعضې وایي چې کیدای شي بل پیغمبر هم لکه نوح علیه السلام سره دا واقعه شوې وه او زموږ پیغمبر علیه السلام سره هم دا واقعه ډېره شوې وه د احد په میدان کې د هغه په مبارک مخ مبارک باندې وینې را روانې وي او دغه شانتي د مکی په کوڅو کې په کاڼو لګېدلی او د بدن نه وینې روانې وي صبر یې کوو طایب کې زخمی شوی بدن نه وینې روانې وي صبر یې کوو کمال چې میلاویږي انسان ته ټول په صبر باندې میلاویږي علي رضی الله عنه یو ځل راغی د رسول الله علیه السلام ملاقات لا چې وایي کتو د حضور علیه السلام مبارک په مخ مبارک باندې د لوږې اثراتو هغه چې وکتو پوه شو چې حضور علیه السلام باندې ولګه د نظر لاړو او د حضور علیه السلام کورونو ته وګرځېد ټولو بیبیانو وی مونږ کره د خوراک څه نشته څو ورځې وشوې چې مونږ کره کټوی هم نه ده پخ شي نو علي رضی الله عنه خپل کور ته لاړ فاطمې بیبي ته یې وفرمیل هغې وی تا ته پته ده مونږ کره خو هم څه نشته هغه لاړو او یو چا سره یې دیاړي وکړه دیاړۍ کې ورته څه کجوري میلاو شو کجوري راوړي او رسول الله علیه السلام ته یې پیش کړې رسول الله علیه السلام وی تا زما دپاره دومره سخت او تکلیف ولې تیر کو یا رسول الله علیه السلام وی زما په زړه کې ستا سره مینه ډیره ده رسول الله علیه السلام ورته وفرمیل چې ما سره دې مینه ډیره ده نو دا یاد وساته څوک چې په الله جل جلاله او پیغمبر علیه السلام باندې ډیر مین وي هغه باندې په دنیا کې تکلیفونه او سختیانې ډیرې زیاتې راځي لکه حدیث شریف کې راغلی دي الله پاک یو انسان له یو لوی مرتبه او مقام مقرر کړی خو انسان په خپل عمل سره هغه مقام ته نشي رسیدی نو الله پاک په د سختیانې راولي تکلیفونه راولي په دې سره د مقام اوچتېږي چې دی هغه خپل مقام ته ورسي د الله چې څوک خوښي څومره چې نیکان ډیر وي په هغو باندې په دنیا کې تکالیف او مصیبتونه ډیر زیات راځي خو په دې شرط باندې چې دی صبر وکړي په کافر باندې په دنیا کې کم عذاب او تکلیف راځي سختیانې پریشانیانې د دپاره عذاب وي د یو ګناهګار مسلمان دپاره په ده چې تکلیفونه او پریشانیانې راځي دا د ده دپاره د ګناهونو د ختمېدلو ذریعه وي او په نیک انسان باندې کم پریشانیانې او تکلیفونه په دنیا کې راځي نو دا د دې نیکانو دپاره د مرتبو د اوچتېدو ذریعه وي نیکانو خلقو تکلیفونه ډېري خو د دې مقامات او مرتبې په ډېرې اوچتېږي نیکانو خلقو باندې تکلیف ډېرې ته یې تپوس وکړي چې څنګه چلې هغه وایي الحمدلله دی الحمدلله کې ډېره فلسفه وي وروسته مطلب دا نه چې الحمدلله زه خیمه د الله شکر دی زه د الله شکریا ادا کوم اگر که تکلیف را باندې ډېر دی مسلم شریف حدیث دی رسول الله علیه السلام فرمایي الحمدلله تملأ المیزان یو ځل چې دی الحمدلله وي په دې باندې د نیکۍ تله درنه شي دا اوږد حدیث دی او وایي دا تله پې درنه شي علما فرمایي وایي دا ځکه وی آسمانی چې څومره کتابونه دي د هغو ټولو خلاصه په قرآن کې موجود ده او د ټول قرآن خلاصه هغه په سوره فاتحه کې موجود ده او د ټولې سوره فاتحې هغه خلاصه هغه صرف په دې الحمدلله کې موجود ده نو الحمدلله چې دی وی تملأ المیزان تله د نیکۍ به د قیامت په ورځ ډکه شي دا یو په خوله باندې اسانه کلمه ده او وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملأ ما بين السماوات والارض سبحان الله الحمد لله چې دی وی د دې دومره اجر دی چې د ځمکې نه تر اسمانه پورې دا څومره خلا ده د دې اجر نه دا ټوله ډکه شي د قیامت په ورځ باندې به تا ته ښکاره شي د دې دومره لوی اجر دی او د دې وجه دا ده چې د الله پاک صفات په دوه قسمه دي یو سلبي دي یو ثبوتي دي په الحمدلله کې د الله پاک ثبوتي صفاتو ته اشاره ده او سبحان الله والحمدلله کې د الله پاک سلبي صفاتو ته اشاره ټول صفات د الله پاک دا چې په خنیت باندې وې نو دومره لوی اجر دی والصدقه برهان صدقه د صدقې کوونکي د پاره دلیل دی په دنیا کې چې د مؤمن او نیک دی او په آخرت کې دلیل دی په دې وجه چې د دې صدقې او خیرات په برکت باندې الله د جنت ته داخل کی والصلاه نور منذ د مؤمن د پاره نور دی دا د قیامت په ورځ به د مؤمن پته داسې لګي د مخ نه به یو نور او یو رڼا روانه
د مونځ د برکت د وجې نه. او والصبر ضیاء، صبر دا یو رڼا ده. صبر ضیاء، ضیاء هغه رڼا ته وایي چې د نورو رڼاګانو نه ډېره تیز وي. جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، الله قرآن کې فرمایي شمس ما ضیاء والا ګرځولې، قمر سپوږمۍ مې نور والا ګرځولې ده. نو صبر یو عظیم څیز دی چې چاته میلاو شي. یو زنانه راغله، یا رسول الله علیه السلام ما ته دعا وکړه، په ما باندې د دې میرګو بیماری ده. میرګو بیماری داسې چې انسان را پریوزي او په ځان نه پوهېږي. او دویم دا چې دا بیماری په ما راشي زه په ځان نه پوهېږم، نو کپړې د ځانه لر کوم او بې پردګي مې راځي. ما ته دعا وکړه. رسول الله علیه السلام ورته فرمایي وایي که ستا خوښه زه به تا ته دعا وکړم، ته به روغه شي، شفا به درته میلاو شي. او که دې خوښه نو جنت د صبر کوه چې جنت درته میلاو شي. هغه زنانو یا رسول الله علیه السلام صبر کوم چې جنت راته میلاو شي. خو دومره دعا راته وکړه چې دا ځان بې پردې کوم نه. رسول الله علیه السلام ورته دعا وکړه. ګوره صحابو د جنت سره دومره مینه وه چې زه صبر کوم، خیر د دنیا مرض دی په ماوي میرګي ډېره خرابه بیماری ده چې انسان راغورځوي، دا دی وي خو چې بې پردګي مې نه راځي، زه به صبر کوم. او بل دا نه چې جنت راته میلاو شي، د جنت سره داسې مینه وه. صحابو به یو بل ته وي که څوک ګورئ چې جنتي زنانه کم ده په دنیا کې، جنتي زنانه دا یو ده. دې زنانه ته رسول الله علیه السلام ویلو چې ته جنتي. رسول الله علیه السلام خو د پیغمبرۍ طاقت والله ولا لوی علم ورکړو، چاته به وي جنتي. دا د بخاري حدیث هم دی، مسلم هم ذکر کړی وي ته جنتي، هغه به جنتي و. د رسول الله علیه السلام علم ته وګورئ او د رسول الله علیه السلام شان ته وګورئ، بل دا صحابو عقیدې ته وګورئ وي دا جنتي دی. بل هغه صحابو د دین سره څومره محبت و. ابو طلحه رضی الله عنه یو لوی صحابي د رسول الله علیه السلام. یو خبره کومه بیا بس کومه. نو د رسول الله علیه السلام په محفل کې به ډېر زیات ناست و. د دې عضو ماشوم بیمارو د شام ته په سفر باندې او ضرورت دپاره لاړو چې واپس راغی. چې کلي ته رادن نه شو کور ته خبر راغی چې ابو طلحه کور ته راغی او دغه وخت کې د دغه بیمار زوی وفات شو او دا ماښام ټایم و. نو هغه بیبي وی چې یاره کور والی را جمع کړل، وی چې ابو طلحه رضی الله عنه د ډېر لرې سفر نه راغی. دغه سفر چې څوک وکړي ډېر ستړی وي، که اوس دی مونږ خبر کړو نو په ده باندې به ټوله شپه ډېر په تکلیف باندې تېر شي، بل وږی به یې خوراک یې هم نه دی کړی. نو تاسو به دی نه خبروئ، دی به زه خبروم، دته به زه طریقه جوړوم، په هغه طریقه باندې به یې خبروم. صحابو بیبیانې وي، هوښیارانې هم وي، نیکانې هم وي. دی چې کور ته راغی نو دا زنانه چې وا خپل زوی پټ کو، سترګې وله پټې کړې، په څادر کې پټ کړو. دی چې راغی بیبي نه تپوس کوي زما زوی څنګه دی، هغه ورته په ډېره ښایسته طریقه جواب ورکوي. د هغه سترګې پټې دي، آرام کوي. د دې دوه مطلب دي چې سترګې پټې دي مړ دی، او دا هم مطلب دی چې سترګې پټې دي وده دی. نو هغو داسې طریقه باندې ورته خبره وکړه چې نه په دروغو کې راشي او نه هغه خفه شي. نو په دې طریقه باندې هغه خوراک یې وله پوخ کو، طعام یې وله په کور کې تیار کو، هغه خوراک هم وکړو، د شپې ملاقات هم وشو. کله چې سهار شو نو بیبي ورته وایي، دا روایت بخاري شریف کې راغلی دی او دا روایت مسلم شریف هم ذکر کړی دی. بخاري شریف په دې باندې ډېر نور روایت هم مختلف الفاظو کې، مسلم هم دا روایت په ډېرو طریقو ذکر کړی. نو چې سبا شو دی بیبي ورته ووي وی ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ چې ګاونډیان چاله یو څیز ورکي او دی ترې ډېر په سوال وغواړي چې یاره ماله دا راکه، هغه وله دا څیز ورکي او بیا ترې هغه ګاونډیان واپس اخلي او دی ولا نه ورکوي، دی پسې خفه کېږي. نو دا څنګه خبره ده؟ ابو طلحه رضی الله عنه فرمایي دا خو ډېر بد کوي، ځکه چې اول په سوال باندې وغوښتو او بیا چې ورته میلاو شو اوس یې ورکوي نه، دا خو ډېر بد کوي، پکار ده چې وریکي. هغه ورته فرمایي وایي موږ له چې خدای کوم زوی راکړی امانت و د الله پاک او الله پاک بیا زموږ نه واغستو، نو موږ له پکار دي چې صبر پرې وکړو. ابو طلحه رضی الله عنه په دې خبره خفه شو، تا به ما ته بېګا ویلو. نو ډایرک لاړ د رسول الله علیه السلام دربار ته، رسول الله علیه السلام ته یې ټوله واقعه بیان کړه. رسول الله علیه السلام دې زنانه ته هم ویلي، د دې زنانه نوم ام سلیم دی رضی الله عنها، وی دا جنتي زنانه ده او دې ته یې دعا هم وکړه او وی بیګانه شپه چې تاسو تېره کړه د دغې شپې په برکت دی، دا د هغو د برکت یو عقیده وه.
نو دې به تحنیک کوي، رسول الله علیه السلام به دته تحنیک کوي، راغی نه پس به بیا دته مو خوراک ورکړو. ای چې بوتلو حضور علیه السلام بیا دعا وکړه، یا الله ابو طلحه ته په دې بچی باندې ډیر برکت ورکړي، ډیر خوشحالیانې ورکړي. نو مسلم شریف روایت دی دغه عبد الله رضی الله عنه چې لوی شو، الله پاک دل 9 زامن ورکړل او د حضور علیه السلام د دعا برکت او چې هغه وی الله پاک دې بچی ته برکت ورکړي، دغه ماشوم 9 زامن شو. او مسلم شریف روایت دی چې هر زوی دا 9 واړه هر زوی حافظ قرآن، لوی عالم او لوی ولی الله. زنانه هغه زنانه اوس یو زنانه بچی چې مړ شي د مور نه تپوس وکا، د مور د بچی سره څومره مینه، بچی مړ شي او مور دومره صبر کوي، ولې د خاوند د حق نه خبر ده کنه مور چرته ټینګې دی شي خامخا هغه جاړي که ډیرم صبر وکړي. د دې وجې نه بعضو روایاتو کې راځي چې دغه ام سلیم چې د ابو طلحه رضی الله عنه دا بیبي دا به د حضور علیه السلام سره د حوض کوثر د چینې په غاړه هم ولاړی او د حضور علیه السلام سره به هغه د حوض کوثر هغه اوبه هم تقسیموي. الله دې زموږ او ستاسو د ټولو دغه مبارکې اوبه نصیب کړي. نو غرض دا دی چې د الله دپاره مونږ له خدای پاک ډېر احسانات را سره کړي، مونږ چې څومره هم صبر کوو په دې کې زمونږ خیر دی. الله جل جلاله دې زمونږ او ستاسو ټول نه رضا شي. دعا وکړئ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. الہ العالمین مونږ ټولو بخي او ټولو مغفرت نصیب کړي. څومره بیماران چې دي حاضرین جمع کړي، زموږ خپلوانو کورونو تعلقدارانو کې ټول شفا ورکړي، قرضداران قرضونه خلاص کړي، بېروزګارو ته روزګارونه ورکړي، د چا روزګارونه دي برکات پکې واچي، حلال رزق فراخه کړي، آرام او امان راکړي، حیا د پردو سازرونه زموږ باندې راخواره کړي، د چا بچي نشته نارینه اولاد ورته نصیب کړي، د چا بچي دي نیکانې کړي، چا د بچو رشتې نه دي شوي رشتې نصیب کړي، چا رشتې شوي اتفاق نصیب کړي. زموږ ملک پاکستان او څومره اسلامي ملکونه دي ټولو کې امن و امان راولي، ټول له اتفاق ورکړي، غلبه ورکړي، اخره خاتمه خدای زموږ ټولو بل ایمان کړي. دنیا نه چې زو د عظیمه کلمه زموږ نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.